د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د غبرګولي 29مه نیټه ده چې د 2025 کال د جون د 19مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اکفا ازبکستان رسمي استازولۍ په بلخ کې پرانیستل شوه. په کندوز کې د شفتالو حاصلات زیات شوي. په تخار کې د جومات او دیني مدرسې د جوړېدو کار پیل شو. او ایران د امریکا پر اډو د برید چمتوالی نیولی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اکفا ازبکستان رسمي استازولۍ په بلخ کې پرانیستل شوه. د ازبکستان د اکفا شرکتونو ډلې رسمي استازولۍ چې د 2 میلیون افریقایي ډالرو پانګونه پکې شوې په بلخ ولایت کې پرانیستل شوه. د رسنیو راپور له مخې په همدې مناسبت جوړه شوې مراسمو کې د اکفا شرکت مسؤلین ویل چې دوی د لازمي ارزونې وروسته افغانستان د پانګونې لپاره مناسب ځای بللی او د تجارتي، صنعتي او خدماتي همکاریو د پراخولو په موخه ول استازولۍ په بلخ کې پرانیستې ده. د بلخ د والي مرستیال په دغه مراسمو کې ویلي د بهرنیو پانګوالو شتون د هیواد د ثبات او امنیت ښکارندوی دی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د پانګونې د ملاتړ لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په کندوز کې د شفتالو حاصلات زیات شوي. د کندوز ولایت بڼوال وایي چې سږکال د شفتالو حاصلات د تیر په پرتله زیات شوي او د مناسب بازار نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي. هغوی له کرنې ریاست او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د زیرمه کولو، بسته‌بندۍ او صادراتو برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو محصولات یې ضایع نشي او مناسب عاید ترلاسه کړي. په تخار کې د جومات او دیني مدرسې د جوړېدو کار پیل شو. په تخار ولایت کې د فرخار ولسوالۍ په یو جریز ځمکه کې د یو جومات او دیني مدرسې د جوړېدو چارې پیل شوې. د تخار ولایت ویان محمد عارف ویلي چې دا پروژه د خلکو او سیمه ییزو سوداګرو په مالي مرسته چې ارزښت یې 8 میلیون افغانۍ دی پلي کېږي. نوموړي زیاته کړې د دې جومات او مدرسې موخه د هلکانو او نجونو لپاره د عصري او دیني زده کړو زمینه برابرول دي. په ورته وخت کې د سیمې اوسېدونکو له دې اقداماتو هرکلی کړی او دا یې د سیمې د معنوي او علمي پراختیا لپاره یو مثبت ګام بللی دی. او وروستی خبر دا چې ایران د امریکا پر اډو د برید چمتوالی نیولی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي که متحده ایالات د اسرائیل او ایران ترمنځ روانه نښته کې د تهران د اټومي تاسیسات د نښه کولو ملاتړ وکړي نو ایران به د سیمې په کچه د امریکایي پوځي اډو د هدف ګرځولو لپاره توغندي وکاروي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې ایران لا دمخه خپلې توغندي چمتو کړي څو که اړتیا پیدا شي پر امریکایي اډو بریدونه ترسره کړي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه ډو یاد او مل شه.